Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. د پښتو سکیچ زده کړو ته بخیر راغلاست. په دې برخه کې تاسو ته د عکسونو د اپلیکیشن دریمه برخه باندې کار کوو چې څنګه کولی شو یو اپلیکیشن ته د عکسونو اپلیکیشن ته ویو پیجر ورکړو، یعنې یو عکس باندې ګوته کش کړو د بل عکس راسي، مثلا داسې د کتاب د پاڼې په شکل باندې. نو راځو دلته موږ یو صفحه جوړو. لومړی نوم ورکوو پیجر پیج. اوس دا د ټول بار به یې لرې کړو. اوس به اضافه کړو. اوس راځو موږ دلته یو لاینر دلته باندې دغه پورتني لاینر هغه یو کوو او د هغه نه بعد دغه ته تاسو په دغه ځای کې مثلا دغه 50 یا هم شپېته او په دغه ځای کې یو ټکسټ ویو انتخابوو. اوس راځو پیجر دا راخلو، خپل راواخیستو. اوس د پورتني لاینر دا ګراویټي سره دا هم سنټر کوو. کله مو چې دا سنټر کړه، اوس صفر به ټول د هر شي فیډینګ ویډینګ هر څه به صفر کړو. لومړی د لاینر، اوس د وي پیجر او وي پیجر راخلو، د دا لاینر دا فیډینګ هم صفر ده. اوس راځو کسټم ویو ته، دلته د دغه کسټم ویو نوم ورکوو پیج. اوس راځو یو عکس راخلو، نیکسټ برانډ یو عکس ولړوالی دلته کوو او د دغه بغل میچ برانډ کوو. دا مو چې کله کړ، اوس دلته یو عکس انتخابوو. مثلا دغه عکس د مثال په توګه انتخابوم زه. اوس دلته یو لاینر وي هم واخلو چې او د دې دا بغل هم کموو اوږدو. اوس راځو چې دغه دا فیډینګ هم صفر او ولاړوالی هم وارپ کانټینټ یا هم وارپ کانټینټ میچ پلانټي کوو او ګراویټي سنټر کوو. اوس دا هم جوړ کړو. اوس دلته یو ټکسټ ویو اچوو او د ده دا کوم ولاړوالی دا صفر کوو، دا یې صفر کوو، دا یې هم ولاړوالی. دا چې کله صفر کړو، اوس راځو بېرته پیجر اکټیویټي ته. دغه ځای کې پیجر باندې کلیک کوو، کسټم ویو د پیج باندې سلیکټ کوو. نو اوس راځو مین اکټیویټي ته. مین اکټیویټي کې تاسو کوم څه لیکلي دي، یعنې په آن بین کسټم ویو کې دا به داسې راخلو. دلته په یو نوم باندې ثبتوو او له هغې نه بعد راځو دلته ان کریپټ
کړ. اوس راځو دلته پیجر اکټیویټي نو دلته اوس هماغه کوم څه چې ثبت کړي ول هارد کریډ ته اچوو یعنې دغه ده هم کله واچولو. اوس راځو په دغه ځای کې لیست هارد لیست ماپ یو ماپ جوړوو سره نوم ورکوو یو شی نوم ورکوو دا ته اوس انتخابوو. دغه ځای کې دغه لاندې شین بلاک دا ډیلیټ کوو. ویو ته راځو. اوس راځو کسټم ویو ډیټا دا دې د کوم بلاک چې ده دا ږدو او دلته دا انتخابوو. نو دا هم د دغه ځای کار و. اوس راځو پیجر ته هم بین کسټم ویو په دې باندې کلیک کوو. نو بیا وړاندې راځو نو ایمیج دا هم د دې کار شو او سیټ ټیکسټ دا هم د دې کار شو. ټیکسټ وی بیا تاسو به په دغه ځای کې دا کې او دغه ایمیج ویو کلیک کړئ دا به ډیلیټ اوس راځو on page selected and page scroll it. کنټرول ورکړه یا هم ویریبل البته نمبر دته نمبر جوړو مثلا پی او د هغه نه بعد بیا بل نمبر هم جوړو پی یو سیټ نمبر دلته ږدو او دغه ځای کې دا پی نه ږدو پی دلته انتخابوو په دغه ځای کې پوزیشن ږدو او له هغه نه بعد یو بل هم راخلو دلته لیکو پی یو په دغه ځای کې بس دا سیف شو. ایونت برخه ټول عکسونه چې دي د عکسونو شمېر ټول عکسونو نو لومړی راځو ایډیټ ټیکسټ سیټ ټیکسټ په دغه ځای کې دغه ټیکسټ ویو انتخابوو. د هغه نه بعد لومړی دا راخلو نو دغه زموږ کې د هغه نه بعد د سلاش علامه کوو. مخکې به هم فاصله کوو وروسته هم دغه ځای کې ورکوو 38 ټول عکسونه چې دي 38 ثانیې دي.
وسره لکه د لومړي سر کې سپي یو او ورسره ځو بېرته په دغه ځای کې دغه دلته ځو یو ورکړو اوس راځو وروسته دا اکټیویټي ده نو مین اکټیویټي کې مثلا موږ دلته راځو وروسته مین اکټیویټي امیج دلته نو ورکړو په دغه ځای کې موږ اخلو کافي پوزیشن یعنې لومړی موږ پوزیشن اخلو هم چې کله واخیسته اوس راځو ایجر اکټیویټي ته ایونټ ان کریټ set current item دا دلته لومړی فیجر انتخاب کړئ د هغه نه بعد به تاسو راسئ کمپوننټ برخې ته جیټ ایکسټرا کې اکټیویټي جیټ ایکسټرا کې او د ده نه مخکې باید تاسو آپریټر ته راسئ ټو نمبر بلاک دا به راواخلئ او دا به راواخلئ دلته به مونږ سی او ایس پوزیشن فیجر ته راځو on page selected په دې ځای کې موږ یو هغه ثبت کړی و مخکې دا دوهم په دغه ځای کې دا ده دا به اوس رااخلو IMG راځو شاته وځو فیجر اکټیویټي ته دلته یو بل ټیک سویچ اچوو ټیک سویچ ولاړوالی هم صفر کړو سوری هم صفر کړو ایسور سو دا یې ولاړوالی اوس راځو بېرته فیجر اکټیویټي ته دلته راځو بین کسټم دا کار کوو دلته دغه ځای کې نو دا هم د دغه ځای کې کار شو اوس on page selected ته راځو دا ځای کې ټیکسټ دا داسې پکې راولو دا کار کوو دا ځکه کار کوو ایسته کوئ اوس راځو ایونټ layout delete او دلته راسئ use دا ځای کې ټیکسټ به انتخاب کړو
د کیمیاوي اوبو انتخاب وکړه، د اپارټیک اوبه انتخاب کړئ او ټي یعنې انټرنټ سره دا موقع جوړ کړئ. نو لومړی راځو اوس آی یو انټرنټ جوړوو. دا هم ویډیو وي. اوس موږ راځو بېرته مین اکټیویټي ته. نو مشکل ټول حل شول، هر څه. اوس اپلیکیشن ډیلیټ کوو او ویډیو به تر یو څه وخته پورې ودروو. نو اپلیکیشن مو انسټال کړ، داسې ګورو عکسونه دي، مثلا موږ دې باندې کلیک کوو. نو دا چې اوس داسې کلیک کړو هغلته بدلېږي. اوس مثلا په دغه کې یو مشکل پاتې چې موږ دا عکس بدل کړو، باید دغه هغه هم بدل شوی وای چې مثلا دا په 88 عکسونو کې اول عکس دی یا دوهم دی یا درېیم دی یا تر څلورم دی. نو اوس بېرته راځو سکیچ ویو ته، پیجر اکټیویټي ایونټ، شاته ورځو ته انکریټ ته راځو. مونږ چې دغه لاندې بلاک ایښی دی دلته مثلا سیټ ټکسټ یو، سیټ ټکسټ دا لاندې خوا نه دوهم، دا به مونږه لومړی دپاره کړی. اوس راځو مونږ مثلا موږ غواړو چې دا په هره ثانیه کې دا دی تغییر شي. مثلا مونږ هغه غواړو په همغه ثانیه، یعنې ثانیه په ثانیه دلته مونږ ته معلومات راکړي چې دا اوس څومره صفحه ده. دلته اوس مونږ یو نوم ورکوو ټي ټایمر، دا مو خپله جوړ کړو. اوس دغه ځای کې لاندې دغه ږدو او دغه پیجر دلته پورته کړو. دا ټایمر ټي انتخابوو، دلته یو لیکو، دلته دوه لیکو. اوس یې بیا سیټ کوو، ډیلیټ کوو یې. نو اوس اپلیکیشن خلاصوو. مثلا داسې اپلیکیشن باندې کلیک کوو، داسې دا اتم انځور ده، په دغه انځورونو کې نو دا چې اوس بدل کړو دا هم انځور شو، لسم شو مثلا 11 12 کله چې کلیک یې وکړو دلته سوي ټایمر ثبتولو دلته دا چې دې خوا خوځېږي. نو دا لومړی عکس ده، دوهم چې څلورم پنځم شپږم اووم اتم نهم لسم همداسې تر هر څو پورې عکسونه چې مو ورکړي وي تاسو کولی شئ دلته یې شمېره وښیئ. نو تر بلې ویډیو پورې زما لاس سپارم، د الله په امان.